پاکستان هغه هیواد ده چې موږ ته یې سخته ضربه راکړه. په موږ یې چې څه زړه وغوښتل هغه به یې کول. د ساتیري لپاره به یې د تورخم دروازه وتړله. په افغانستان کې به د وړو بیه اسمان ته ورسېده. اشرف غني راغی او ورته یې ویلې چې داسې مه کوئ، موږ او تاسې همسایهګان یو، یو بل ته به لاس ورکړو. خو دوی ریشخندې وهلې او دوه مخی سیاست به یې کاوه. هغه و چې اشرف غني ورته ویلې چې سم شه، دوه مخی سیاست ما سره مه کوه. خو دوی د کرزي په فکر کې وو چې اشرف غني به هم همداسې وغولوه. خو اشرف غني ورپسې شو او نړیوالو ته کېناسته او قناعت یې ورکړ. ثبوتونه یې ورته وړاندې کړل. هغه و چې پاکستان یې تور لیست ته ورولېږه. اقتصادي دروازې له پاکستان سره بندې کړې. ملګرو راځئ چې پاکستان بیا سوالونه کوي، چاته یې وکړل او څه غواړي. ویډیو تر پایه وګورئ چې له موضوع پوره خبر شئ. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو څرګندونو کې له امریکا څخه یو ځل بیا سوال کړی دی چې له خړ نوملړ دې د پاکستان د ایستلو لپاره هلې ځلې او مرستې وکړي. ډان ورځپاڼې د قریشي له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې نوموړي له امریکا په کلکه غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو د لیږلو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF له خړ نوملړ څخه دې د پاکستان د ایستلو په برخو کې ورسره پراخه مرسته وکړي. قریشي زیاتوي دوی د ترهګرۍ له منځه وړلو په برخه کې اړین اقدامات کړي دي، خو اوس د امریکا وار دی چې ورسره په اړوندو برخو کې اړینه همکاري وکړي. خو نړیوالې ټولنې ګاونډي هیوادونه بیا وایي چې لا هم پاکستاني حکومت د لسګونو ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي او د دوی په واسطه په سیمه او ګاونډیو هیوادونو کې پراخ بریدونه کوي څو خپلو هدفونو ته ځانونه ورسوي. FATF اداره تیر کال پاکستان ته سخت خبرداری ورکړی و که له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اړین ګامونه پورته نه کړي نو له خړ نوملړ څخه به یې تور لیسته واچوي. د FATF راتلونکې غونډه هم د روان کال په دوام په نږدې وخت کې ترسره کیږي چې پکې د پاکستان په اړه وروستۍ پریکړه کیږي چې آیا پاکستان یو ځل بیا په خړ نوملړ کې پاتې شي یا هم تور لیست ور داخل کړی شي. خو د پاکستان سیاسي شنونکي بیا پر دې باور لري چې پاکستان سږ کال هم نشي کولی چې له خړ نوملړ څخه ووځي، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې په لسګونه ترهګریزه ډلې ساتلې دي او ملاتړ نور هم زیات کړی دی. خو د پاکستان حکومت چارواکي بیا هیله مند دي چې د یاد بنسټ له لوري به په سږنۍ غونډه کې د پاکستان په طرف پریکړه اعلان شي، ځکه چې دوی د ډیر زیات پرمختګونه کړي دي. خو د دې بنسټ یو غړي ویلي دي چې امکان نه لري پاکستان دا مهال په خړ نوملړ کې شامل دی. که چیرې سږ کال تور لیست ته داخل کړی شو، ممکن له ډیرو نورو سختو بندیزونو سره هم مخ کړی شي. د یادولو ده چې امریکا لا هم د شاه محمود قریشي د وروستۍ غوښتنې په اړه ځواب نه دی ویلی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.